ځینې دوستان راته وایي همدرده که ته دومره پوهه لرې بیا ولې ته پیسه داره نه یې. زه فقط خپلو دوستانو ته همدا وایم یا هغه ټولو ته وایم چې همدا پوښتنه په ذهن کې ورګرځي. تاسې کیدای شي متوجه نه یاست چې یو څوک د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره کومې قربانۍ ورکولی شي او همدرد کومې قربانۍ ورکړې دي تر څو خپلې اصلي غوښتنې یا خپلې اصلي اړتیا ته ځان ورسوي. نو دا زما د قربانۍ څخه یوه قرباني ده چې زه د خپلو غوښتنو لپاره ورکوم او مخته ځم. یعنی که چیرې تاسې یا زه هر څوک چې د پیسو ګټلو یا زیاتولو هڅه وکړي هغه یې کولی شي، فقط قرباني غواړي. نو تاسې کومه قرباني ورکړې ده د خپلو غوښتنو لپاره؟ ما خو همدا یوه قرباني ورکړې تر څو خپلې غوښتنې ته